ما تو حوصلو راغلم ما تو حوصلو راغلم صاحبا راغلم پراتلو راغلم ما تو حوصلو راغلم صاحبا راغلم پراتلو راغلم پدنګو پټیټو ټیټو کوټیو ګرځیدم تر دنګو دروازو راغلم پټیټو ټیټو کوټو ګرځیدم تر دنګو دروازو راغلم جوادا پجګو سترګو جهان ته ګورا سترګې راپورته ک درخو راغلم بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر زیات محترم استاد محترم ډاکټر شیر زمان سیماب سے واسف الله داوزی سے ډیر زیات دیر جواد سے ابراہیم دان سے سید سالار سے صفدر سے نجیم سے شاعران ملګرو ډیر ګران مبصر مومن سے او د غازی ماډل سکول په حال کې ناس ته ادب مین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول وړاندې ز قاری صاحب ته زیادات ورکوم مشاعره باندې بصدر صاحب خبرې کې صدر په اجازه دوه خبرې صرف کوم داد ورکوم چې دومره خلک راټول کړه د پښتو په نوم راټول کړه د امن په نوم راټول کړه مشاعره را جوړ کړه بیا هم تر نا وخت پر ډیر خلک کې ناست نو ډیر زیات مننه کوم ستاینه کوم د خپل رور د خپل کشر اور جواد هم ډیر زیات مننه کوم چې د پروګرام یې جوړ کړم خپل نظمونه ویلې شو رضوان د وطن سندره ویلا بصر صاحب هم د وطن د غربت سندري ویلې زبته د مینی او څو سندري وایم یو غزل یو نظم تازه ودري شیرونه چې د خلکو په ودونو کې ګډا کولالي د خلکو په ودونو کې ګډا کولالي څوک څک کوي ته دا کولالي د خلکو په ودونو کې ګډا کولالي څوک څک کوي ته دا کولالي او چې سترګې د چا سری وي نو ژړا کولالي چې سترګې د چا سری وي نو ژړا کولالي او چې خاندي درته خلک نو خندا کولالي په وخت د ضرورت د زړونو غلا کولالي په وخت د ضرورت د زړونو غلا کولالي ژوند کوه خو ژوند د مسیحا کولالي په وخت د ضرورت د زړونو غلا کولالي ژوند کوه خو ژوند د مسیحا کولالي او دانش جانان راغه اناری ډالې راوړه دانش جانان راغه اناری ډالې راوړه بس پاسه قبلوي بسم الله کولالي یوسف ابن نور احمد سے تمه خوند زندگی وی نمی وی او نخکاری د ګران افغانستان نه ملمانه راغلي قاری صاحب راغلي دیدار کله ډیر زیاته مننه خراغله سلام راوله بار دی وطن ته راشي د خپل کور دی ډیر مننه ته می خوند زندگی وی نمی وی او نخکاری ډاکټر صاحب ته می خوند زندگی وی نمی وی او نخکاری ته می خیال د بندګی وی نمی وی او نخکاری مبصر استا پاپای پیزار پولای کړی تمامي علم خبر شو ستا پاپای پیزار پولای کړی تمامي علم خبر شه زما هم پزله پولای وی نمی وی او نخکاری من ستا پاپای پیزار پولای کړی تمامي علم خبر شه زما هم پزله پولای وی نمی وی او نخکاری او جواد استا ګلی ټوله پزې خو زګرم نه یم جانانا ستا ګلی ټوله پزې خو زګرم نه یم جانانا زما ډیره مجبورای وی نمی وی او نخکاری من ستا ګلی ټوله پزې خو زګرم نه یم جانانا زما ډیره مجبورای وی نمی وی او نخکاری او سالار سے بیگا بیا د چا وادو تماشای د کتوه بیگا بیا د چا وادو تماشای د کتوه سپیریان وسډولای وی نمی وی او نخکاری ون بیگا بیا د چا وادو تماشای د کتوه سپیریان وسډولای وی نمی وی او نخکاری او نجیم سے شیر ته ډالای چې ما بلحاظونه ګټلو چې حساب کتاب شروع شو ما بلحاظونه ګټلو چې حساب کتاب شروع شو را سره ډېری نه کوي نمی وی او نخکاری د دې مشاعرې بل یو خپل خبره ده چې ما صدر سے پاول المخامخ اور د ډېر زیات خوشاله شوم نظام سے مې اور پتنی ششتا کتلې دا شیر ماډي وختي اور چې په ما نوري روجي ونی سي شیخانو ما بیگا جانا لیدلې د اختر دې خوشاله شوم نجیم سے مې اور د پاول ځل مې ولید په مشاعره کې نو ډېر زیات مننه یو څو شیر نور احمد سے نره دازلمی خوگیده او خوگیده نره دازلمی خوگیده او خوگیده ستا آیات می پسینه کی خوریده او خوگیده نره دازلمی خوگیده او خوگیده ستا آیات می پسینه کی خوریده او خوگیده و لفظونه پشوندو گڑیده او خوگیده تا چې لفظونه پشوندو گڑیده او خوگیده سازونه لسترو گوریده او خوگیده و جانان د مینی اور کې سوځیده او خوگیده جانان
د مینې اور کې سوځېده او خوږېده ارمان د وینې بټ کې ورتېده او خوږېده دانشه ژوند ربابو غږېده او خوږېده دانشه ژوند ربابو غږېده او خوږېده دانشه د چا یادو غځېده او خوږېده یو نظم یم چې دا صابري ته دا غونډ نظم ډالۍ کوم چې قسم مې دې په خدای وي نن دې اخلم بس قیمت دې راته قسم مې دې په خدای وي نن دې اخلم بس قیمت دې راته وایه که دولت وي که منت وي که څه مینه محبت وي که څه پوهه مهارت وي قابلیت وي لیاقت وي صداقت وي شرافت وي عدالت وي یا که بله پیمانه وي کم چې ستا صدر سره وي زه په هر معیار پوره یم بس په تله کې مې ځایږه قسم مې دې په خدای وي نن دې اخلم بس قیمت دې راته وایه که دولت وي که منت وي که څه مینه محبت وي که څه پوهه مهارت وي قابلیت وي لیاقت وي صداقت وي شرافت وي عدالت وي یا کبل پیمانه وي کم چې ستا صدر سره وي زه په هر معیار پوره یم بس په تله کې مې ځایږه که باور دې په ما نه وي ازموینه زما وکه امتحان زما نه واخله که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله موقع راکړه ډېر مننه باور دې په ما نه وي که باور دې په ما نه وي ازموینه زما وکه مننه ویم که نه که باور دې په ما نه وي ازموینه زما وکه امتحان زما نه واخله که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله موقع راکړه زه انسان یم څه کمی به راپکې وي زه به خپل کمی پوره کم ځان به هر څه ته جوګه کم بیا به بېرته تاله راشم بیا زما امتحان واخله که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله موقع راکړه بس ته لږ انتظار وکړه بس ته لږ انتظار وکړه او په ما اعتبار وکړه که په ما دې اعتبار نه وي یو رښتیا دې اعتبار نه وي ضمانت زما نه واخله بل صورت زما نه واخله که په ما دې اعتبار نه وي او رښتیا دې اعتبار نه وي ضمانت زما نه واخله بل صورت زما نه واخله ضمانت به درله درکم هر صورت به درله درکم ضمانت به درله درکم هر صورت به درله درکم زه په خپله ضمانت یم څو څو ځله ضمانت یم جواد زه په خپله ضمانت یم څو څو ځله ضمانت یم که ته دا ضمانت ناخلې او ته ما ضمانت ناخلې نور کسان به درله درکم که ته مننه که ته دا ضمانت ناخلې او ته ما ضمانت ناخلې نور کسان به درله درکم خپل یاران به درله درکم لیکوالان به درله درکم شاعران به درله درکم معلمان به درله درکم دا ضمانت ناخلې او ته ما ضمانت ناخلې نور کسان به درله درکم خپل یاران به درله درکم لیکوالان به درله درکم شاعران به درله درکم عالمان به درله درکم پوهان به درله درکم استادان به درله درکم شاګردان به درله درکم مینان به درله درکم په ما هر سړی مین دی زه په هر سړي مین یم بس ته غږ کوه جانانه هر سړی مې ذموار دی هر سړی درته تیار دی زه له دې نه به قلار شو د قیسې نه به قلار شو ضمانت نه به قلار شو د مینت نه به قلار شو چې په دود ژوندول نه شوه دا زمانه پوره نه شوه دا توتان زمانه پاتې ستا زلفان زمانه پاتې دا ماران زمانه پاتې خپل یاران زمانه پاتې ځه ورځه الله دې مل شه دغه ټوله دنیا ستا شه زه په مخه دې رڼا شه خو جانانه بیا هم ژوند دی خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي خو که بیا هم چېرته وشوه دې تمامې دنیا پرېښوې دې بدنامې دنیا پرېښوې بیا ته غږ شه زه به غوږ یم بیا به بېرته تاله راشم بیا زما امتحان واخله که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله موقع راکړه دا بستر صاحب نه مشاعره ډېره ښکلې راجوړه تاسو ډېر غلي کېناستئ د ماحول هم ډېر رومانټیک غوندې کې شو نو سر ستاسو په اجازه یو نظم صرف ویم چې که صحیح ده بهرحال زه یو نظم یم د هغې نه پس به ستاسو غوښتنې ومنم صحیح ده که نه چې که زما او ستا عمرونه که زما او ستا عمرونه دواړه یو شي واړه یو شي بیا تقسیم شي دا تقسیم شي چې تقسیم شي یو نیم نیم شي چې نیم ستا شي نیم زما شي نو ته څه وایې جانانه که زما او ستا عمرونه دواړه یو شي واړه یو شي بیا تقسیم شي دا تقسیم شي چې تقسیم شي یو نیم نیم شي چې نیم ستا شي نیم زما شي نو ته څه وایې جانانه زه خو وایم ارمانه دا دې وشي بیا دې وشي ما ته پته ده چې کېږي دا دعا به مې قبلېږي خو بس ته پې یمین وایه او د زړه پې یمین وایه ما ته پته ده چې کېږي دا دعا به مې قبلېږي خو بس ته پې یمین وایه او د زړه پې یمین وایه
ماته پته د جانان خدای پتا دې مهربان زئی تا باندې مین کړم او ما دومره مینه درکړه چې جهان می در نه هیر کو هر انسان می در نه هیر کو بل ارمان می در نه هیر کو خپل ځان می در نه هیر کو او ما دومره مینه درکړه چې جهان می در نه هیر کو هر انسان می در نه هیر کو بل ارمان می در نه هیر کو خپل ځان می در نه هیر کو تا بیرته دومره وکړه چې بیخي دې د خپل ځان کم تا په یو دوه کې حیران کړم ودی نوی خو جانانا دا شیرین کړم تا جانان کړم نو ته څه وایې جانانا زه خو وایم ارمان دا دې وشي بیا دې وشي چې زمونږ عمرونه یو شي بیا تقسیم شي چې تقسیم شي یو نیم نیم شي چې نیم ستا شي نیم زما شي مبصره دا عمرونه دومره ډیر شي چې عمرونه پکې تیر شي دا عمرونه دومره ډیر شي چې عمرونه پکې تیر شي هر یو رنگ مې درته وښیم هر یو رنگ دې را برسیر شي ستا دې واړه ارمانونه د اسمان د ستورو ډیر شي زما هر یو استعداد دې ستا د هر ارمان چاپیر شي زما مننه زما هر یو استعداد دې ستا د هر ارمان چاپیر شي چې وعدې ټولې ایفا کم ټول خوبونه دې رښتیا کم چې وعدې ټولې ایفا کم ټول خوبونه دې رښتیا کم ته د زلفو غوټې واکې او زه ګل ورله پیدا کم هر ژوندی ارمان دې سر کم په هر مړ کې دې پوک سا کم چې دې څومره ارمان سر کم دومره نور درله پیدا کم نو ته څه وایې جانانه زه خو وایم ارمانه دا دې وشي بیا دې وشي چې زمونږ عمرونه یو شي بیا تقسیم شي چې تقسیم شي یو نیم نیم شي چې نیم ستا شي نیم زما شي چې په کومه لمحه مرې ته هم په هغه لمحه مړ شم چې نه تا ته احساس وشي او نه ما ته احساس وشي چې تا زه په لار کې پرېښوم ما ته په لار کې پرېښوم یو درې څلور تازه شعرونه وایم چې وهمونه مقدس شو سر چې وهمونه مقدس شو د تحقیق ژبه ګونګۍ شوه چې وهمونه مقدس شو د تحقیق ژبه ګونګۍ شوه نیمه تنده اوبه ویوړه نیمه تنده لیونۍ شوه مننه ډېره مننه چې وهمونه مقدس شو د تحقیق ژبه ګونګۍ شوه نیمه تنده اوبه ویوړه نیمه تنده لیونۍ شوه اوس د مینې قصه دا ده د دې دور په سارا کې اوس د مینې قصه دا ده د دې دور په سارا کې هیڅ لیلا ته خبر نه دی د مجنون پسې جبۍ شوه او صدر صاحب ما د مینې په مکتب کې د ټپو په معنا پوه کړه ما د مینې په مکتب کې د ټپو په معنا پوه کړه اوس یې ټولې ټپې زده دي اوس مې مینه مړه نه شوه ډېره ډېره مننه ډېره ډېره مننه